سلامونه ملګرو. ځینو ملګرو غوښتنه کړې وه او یا هم میسیجونه یې کړي وو چې د اخبار ویبسایټ پرته د نور ویبسایټونه څنګه کېږي، دې کې د وظیفې اپلای کولو څه طریقه ده، لکه که هغه jobs.af ته یا وظیفه.org دی، نو هغې کې هم موږ تاسو کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره اپلای وکړو. څنګه کولی شو هغې کې اپلای وکړو؟ د وظیفو ته اپلای کولو ټولو طریقه یو قسم دی، څه تغیر نه لري. ټولو وظیفو ته که هر څوک اپلای کوي نو ویبسایټونه ټول یو شی دي. مثلا که موږ وظیفه.org ته لاړ شو یا هم موږ تاسو jobs.af ته لاړ شو، نو ټولو کې طریقه یو شی دی، خو د هر ویبسایټ ډیزاینینګ چې دی هغه فرق کوي. مثلا په jobs.af کې یو ښه خوبي دا دی، که تاسو ځان رجسټر کړئ او تاسو خپل ټول معلومات د دې نه ورکړئ او خپل سی وي هم ورکړئ، نو یوازې کور لیټر پاتې کېږي چې هغه هم تاسو په ځینو وظیفو کې ځای وي چې تاسو هغلته غاټ کړئ او ځینو کې نه وي. نو د هغې لارې مستقیم د دې څخه اپلای تاسو کولی شئ چې هر څه خپله په یو کلیک سره اتومات اپلای کېږي. ولې زما په نظر هغه یو مناسبه طریقه ځکه نه دی چې ځینو وظیفو چې دی هغه ویکینسي نمبر غوښتي یا هم ځینې وخت کې تاسو خپل سیویانو کې ایډیټ راولئ، نو په هغې ترتیب سره دا ښه نه ده. jobs.af چې دی هغه هم همدغسې د افغانستان لپاره، افغانستان کې داخل د وظیفو لپاره د اپلای کولو یو ویبسایټ دی چې موږ یې په ډېر اسانۍ سره کولی شو اپلای وکړو. څنګه مثلا دې کې خپل وظیفه کولی شو پیدا کړو؟ که تاسو عادي لاړ شئ په هر براوزر سرچ بار کې ولیکئ jobs.af او کنټرول انټر ونیسئ یا هم عادي انټر ووهئ، تاسو دغه ویبسایټ ته راولي. معلومه ده چې په دې ویبسایټ کې که چېرته تاسو ځان رجسټر کړئ ډېر به ښه وي، ولې که رجسټر نه کړئ هم کوم مشکل نشته دی. په اول سر کې دوی عموم کې د ویبسایټ داسې تیار کړی دی چې جابس راځي. بعضې نور مسایل هم دوی لري، لکه دوی چا سره شراکت لري، کمې کمپنیان دوی سره رجسټر دي، هغه موضوعات هم دغلته دي. که چېرته دغه برخې ته راشو نو تاسو مستقیم کولی شئ یو وظیفه دلته ځان ته سرچ کړئ چې په مثلا زه ورته میډیکل ډاکټر لیکم، نو که موږ تاسو سره شو دوه میډیکل ډاکټر اعلان شوي دي چې یو TDH یا TDH هومس دی اعلان کړي دي کابل کې، کابل افغانستان کې، او بل هم دی TDH اعلان کړي ننګرهار افغانستان کې. د دې نه راځو دلته وروسته نور موضوعات هم دي، هغې کې غږېږو. مثلا لاندې دې کې یو موضوع دا ده چې یو ښه دغه دا ده پکې چې دلته دوی له ډیزاین داسې کړی دی چې په ډېرې اسانۍ سره ځینو کمپنیانو چې اعلانات ورکړي هغه موږ کولی شو دې نه موږ دغه پیدا کړو، د هغوی عمومي کم پروفایل چې دی یا کم ټایملاین چې دی هغوی ته ننوځو، کوم څومره بستونه چې هغوی اعلان کړي هغوی ته ننوځو. مثلا دغه کمپنۍ چې دی د موم دوی یو ځینې کسان د نیولو لپاره یا ځینې مامورینو استخدام کولو لپاره دوی اعلانات ورکړي چې دلته موم ایجنسیز نیسي په مختلفو ځایونو کې مارکیټینګ منیجر یا نور نیسي. که نور وګورو دې سره څنګ کې نو همداسې انلاک امیګریشن IT اینډ سافټویر پروفیشنل غواړي، همداسې دا او دا نور. راځو لاندې اویلیبل جابس ته راځو. خو تر ټولو مهم یو موضوع چې په دې کې دی هغه دا دی چې موږ څنګه دې کې معلومات وکړو چې کومې کمپنیانې وبښئ کوم ولایتونو کې بستونه اعلان شوي دي. نو په دې اساس موږ دغه ځای نه کولی شو فلټر وکړو. فلټر کې مثلا موږ کولی شو کټګوري انتخاب کړو، کومه کټګوري ده. لوکیشنز موږ انتخاب کړو، مطلب موږ کولی شو ننګرهار یا کابل یا لغمان یا ورکړو. کمپنیانې کې چېرته موږ د نوم مکمل معلوم وي هغه ورکوی شو. په همدې ترتیب د جاب ډول چې فل ټایم دی که شارټ ټایم دی پارټ ټایم دی دا هم ورکوی شو. همداسې ایکسپیرینس چې کوم څومره ایکسپیرینس لیولس کې دوی وظیفې غواړي پیدا کړي، یو شخص غواړي وظیفه پیدا کړي، نو هغه هم دلته ورکوی شو. نو راځو لاندې نورې برخه کې هم که موږ وګورو همدغه وظیفې دي عمومي. مثلا افیس کلینر دغلته مور افغانستان په نوم چې دی دوی یو کس ته ضرورت دی. مور افغانستان اکثره فیمل نیسي، نو فکر کوم دا فیمل د خوکاندار کې دی. د دې لاندې چې راکوي شو هماغه ټول مسایل یې لیکلي دي. ولې دې کې یو اپشن اضافه ده چې تاسو اپلای باندې کلیک کړئ. په دې اساس چې تاسو مخکې رجسټریشن کړئ نو اپلای باندې چې کلیک کړئ بیا تاسو ته هغه دغه ډېر اسانه باندې درکړي. خو دوی هم د سبمیشن لپاره دلته یو لینک ورکړی دی، لینک لارې هم موږ تاسو کولی شو اپلای وکړو. همداسې نور مسایل او په همدې ترتیب وظیفه هم همداسې ده وظیفه.org. په دې کې هم تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره جابس سره راشئ او په جابس کې دلته خپل وظیفې ډول ولیکئ چې کوم ډول ده. مثلا زه انجینرینګ لیکم، انجینیرینګ
سرچ باندې کلیک کوم نو څومره انجینرینګ برخه کې چې څومره وظیفې دي هغه به دلته ماته راځي. خو په کل کې د ویبسایټونو د اپلای طریقه چې دی دا ټولو کې یو شان دی، ولې یو څه ستاسو ځیرکتیا، یو څه ستاسو ذکاوت او پوهه مهمه ده چې په دې ویبسایټونو باندې تسلط ولرئ او په ډېر اسانۍ سره اپلای وکړئ. نو خدای دې وکړي چې دغه موضوعات تاسو ټولو ته مفید تمام شي. بیا هم که ملګري، دوستان، لیدونکي داسې څه وي چې موږ باید هغې کې اولویت ورکړو، هغې ته ډېر کار وکړو، هغې کې اپلای وکړو، نو تاسو ته حتما موږ دا کار کوو. نو ستاسو د ښو نظریو او د ښو انتقاداتو ته سترګې په لاره. ډېره مننه. کور میډیا سبسکرایب کړئ.